دا اوس چې کومه لاټري نه کنه چې ټول خلک به مال پیسې به ټول واچو او رسیږي به یو کس، دا سود دی. چې موږ نو اوس مثلا یو کس د زر روپۍ موږ ټول نه راټول کی چې دا موټر سایکل دی یا دا گاډي دی یا دا پلانې شی دی، دا به د چاره وزي پیسې موږ ټول ورکړلې اروته د یو کس په زر روپۍ لکه هغه پوره موټر سایکل واخ زر روپۍ هم ورکړې ما ورکړې تا زر روپۍ هغه ته د 10 لک روپو گاډي ملاوش. دا زما محترم ورونه دا ناروا صورتونه دي. انعام جایز دی، انعام دسي دا چې اوس مثلا دا جیسه محترم دی او یو درې سلور او ځوانانو ته چې لکه شابه دي زنا غزه پورې منډه وای څوک چې مخکې ورسې د ټارګټ ته خپل طرف نه 15000 روپۍ انعام ورکوم، 1000 روپۍ انعام ورکوم، دا ټیک دی. او بل زما محترمونو دا اوس چې کوم سکیږي لګي پیسې ټول واچي لاټري دی یو کس راوځي، دا خو به ټیک ته چې وستا ته پیسې ملاوي شي ځکه گاډي د 10 لک یو د پلاټري باندې راټول کی 10 لک 10 لک جب کې واچي 10 لک روپۍ یو کس گاډي راوځي. دا مختلف ناروا صورتونه د مالونو د دین بسړې ځان ساتي، خپل مال پاک محفوظ دا سړی وساتي. د دې ډېر انتهایی تاکید شریعت موږ ته کړی د زما محترم ورونو.